د وخت مونږ د پاکستان پارلیمان دننه موجود یو څو شیبو کې به یعنی 11 بجې به چې وزیر اعظم عمران خان پر ضد د مخالفو ګوندونو لخوا کم د بې باورۍ تحریک جمع کړی شوی و نن د هغې باندې د ووټینګ ورځ ده خو دلته چې مونږ څونه خلکو سره خبرې شوي دي چې هغې کې د قومي اسمبلۍ غړي هم شامل دي هغې دا تور لګولی د مخالفو ګوندونو چې حکومت نه غواړي چې په دې تحریک باندې زر تر زره د ووټینګ وشي نن د اسمبلۍ کې چې یو مختلف خبره مونږ لیدلې ده دا ده چې تېره ورځ وزیر اعظم عمران خان او د دوی وزیرانو خپل د ګوند غړو ته د خبره کړې وه غږ یې کړی و چې تاسو اسلام آباد ته راشئ او دلته په دې ووټینګ ورځ باندې پورم نه احتجاج وکړئ خو داسې ښکاري چې دا احتجاج به پورم نه پاتې کېږي همدا وجه ده چې اسلام آباد کې دفعه 140 لګول شوی دی د دفعه تر مخه چاته اجازه نه وي چې دلته جلسې جلوسونه وکړي دغه شان پارلیمان ته راتلونکي ټولې لارې تړل شوي دي یوازنۍ ریډ زون ولا لاره پرانیستل کلاو پرېښودل شوی ده خو هغې باندې هم دوی مکمل چیکینګ کوي او چا سره چې د پریس یا د خپل دفتر کارډ یې هغې ته اجازت ورکوي چې پارلیمان طرف ته د هغې راشي یو بله عجیبه خبره دا هم ده چې نن حکومت دا اجازه هم نه ده ورکړې چې قومي اسمبلۍ کم غړي دي مخالفو ګوندونو چې خپل موټر یې د ودانۍ دننه راوړي هغې شناختي کارډونه هم دي په ګیټونو باندې چیک کوي د هغې چې کوم اسمبلۍ کارډونه دي هغه هم چیک کوي نو همدغه وجه ده چې دا مخالف ګوندونو غړي تور لګوي چې حکومت نه غواړي چې په وخت باندې په دې پرېکړې باندې ووټینګ وشي یو خبره پکې دا هم مخې ته راغلې ده چې د پاکستان تحریک انصاف چې حکومت واکمن حکومتي ګوند دی هغې نه کم غړي مخالفو ګوندونو کې شامل شوي وو هغه نن په مین ګیټ باندې یعنی اسمبلۍ مین ګیټ باندې نه دي راغلي په پټه باندې دوی راوستل شوي دي او کم ګیټ یا دروازه چې صحافیانو دپاره پریس دپاره جوړه کړې شوې ده هلته دي راوستل شوي دي او هر یو غړي سره د پاکستان پیپلز ګوند 15 غړي د په حفاظت باندې مامور وو مونږ یو ام ان ا سره خبرې وشوې نو هغې دا خبره وکړه چې دړکه دوی ته داسې دړکې میلاو شوي دي او خطر دی چې په ګیټ باندې د کم د پاکستان تحریک انصاف کارکنان دي چې کم مونږ ته ښکاري چې هلته سړک باندې ناست دي هغې لخوا په دې غړو باندې د برید څه خطر موجود دی دا د هغې وینا ده تر اوسه پورې دا خبره حتمي نه ده چې آیا داسې څه پی ټي آی پلان لري یا نه لري دې سره سره څنګه چې تاسو ته مونږ وویلې چې اسلام آباد کې د وخت سکیورټي ډېره زیاته سخته ساتل شوې ده نن د چوټۍ ورځ هم ده خو دا هم ده چې اسلام آباد کې چې کم نور ښارونو نه کم لارې اسلام آباد ته راځي په هغې باندې هم د پولیسو رینجرز ګڼ شمېره کې خلک موجود دي خو عجیبه خبره دا ده چې اسلام آباد ټولې لارې خو دوی تړلې دي خو پارلیمان چلته چې د بې باورۍ تحریک باندې به نن ووټینګ کېږي او د چا نه خرابولو دپاره دا ګامونه پورته کړی شوي دي پارلیمان مخامخ د پاکستان تحریک انصاف د غړو د هغې کارکنانو یو ګڼ شمېره دلته موجود ده بې باورۍ پرېکړې په هکله نور پرمختګونو به هم کېږي څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په دې تحریک نه وړاندې د پاکستان پوځ او د پاکستان وزیر اعظم بېلابېل بیانونه هم مخې ته راغلي دي خصوصا د خارجه تګلارې په هکله یو خوا چې وزیر اعظم عمران خان د امریکې پر ضد بیانونه ورکوي نو بل خوا د پاکستان پوځ سره لښکر دا هم وایي چې امریکې سره د دوی یعنی د پاکستان ډېر زوړ تعلقات دي دې سره سره عمران خان اوس په ښکاره باندې دا تورونه لګول شروع کړي دي چې د دوی پر ضد د بې باورۍ تحریک کې د امریکې لاس دی سازش دی او هغې مخالفو ګوندونو ته دا خبره کړې ده خو امریکې هم په دې باندې خپل ډېر سخت احتجاج ریکارډ کړی دی څو شیبو کې به دې تحریک عدم اعتماد باندې به ووټینګ کېږي د هغې څه نتیجې مخې ته راځي ماحول به څه وي آیا دا کامیابیږي یا ناکامه کېږي د هر څه نه به تاسو مونږ خبر ساتو وقار احمد سره اورنګزیب خان وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد